پاکستان څنګه د اشرف غني آزار ووهلو؟ تازه سروان دي پوره جزئیات په افغان نیوز کې راسره وګورئ. خیبر پښتونخوا کې پوځي عملیات، چارواکي و سرتیري او 23 وسلوال وژل شوي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په څو سیمو کې پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې و سرتیري او 23 تنه وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پوځ نن په یوه بیان کې ویل لومړی نښته نن نیمه شپه د پیښور په لمنو کې وشوه چې په ترڅ کې شپږ وسلوال او د پوځ 2 سرتیري وژل شول. د بیان له مخې دوهمه جګړه نن په ټانګ سیمه کې د پوځ د عملیاتو پر مهال وشوه چې په نتیجه کې یې 10 وسلوال وژل شول او په خیبر دره کې په یوه بله نښته کې 7 تنه وسلوال او 15 سرتیري وژل شول. د پوځ په بیان کې د دې نښتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي، خو په دې سیمه کې د پوځ په پخوانیو عملیاتو کې تر ډیره د پاکستان طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي وسلوال په نښه شوي دي. بلخوا د افغانستان په ځینو سیمو کې د سختو بادونو، شدیدو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د سه شنبې په ورځ په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بادونو، تالندې، برېښنا نسبتا شدیدو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. دغه ادارې د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په شمال لویدیځو، سویلي مرکزي او ختیځو ولایتونو او سالنګونو کې په ساعت کې له 10 نه تر 15 کیلومترو په سرعت کې د قوي بادونو د رامنځته کېدو اټکل شوی دی. یاد ریاست زیاته کړې چې په بدخشان، تخار، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې د اورښتونو کچه له 15 نه تر 25 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. په ورته وخت کې د بغلان ولایت یو شمېر اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په سیمو کې د یکشنبې له ورځې راهیسې طوفان شته. د بغلان ولایت د برکي ولسوالۍ اوسیدونکي داد خدا وایي چې د یکشنبې د شپې په 8 بجو د دوی په سیمه کې سخت طوفان راغی او دوی د سیلابونو له ویرې غونډۍ ته پناه وړې وه.